بیګا چې کم دی نو تاسو ته پته لګېدلي پټرول نو پټرول چې کم دی نو زمونږ مشران هغې خو دا مشوره کړې ده چې د پاکستان جنډه چې کومه ده نو دا د امن نښه ده او دا په کوم ځای باندې چې دا تیل راتېرېږي او دا جازونه راتېرېږي نو د هغې ابنای هرمز چې ورته وایي د هغې خو چونکې تاریخي اعتبار سره که چېرې دا واقعه داسې چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دغه شکست ورکړو او دغه ځای کې مردار کړو نو بیا خو دغه د نوم اخیستل هم دا زما په نیز باندې ښه نه دي ځکه چې دغه ځای کې چا ګټه موندلې وه همیشه د یو ځای نوم چې سړی ږدي نو هغه د فاتح په نوم باندې ږدي نو که چېرې دا د هغه په نوم باندې ایښي دا هرمز نو دا هم یاد ساتئ ګورې په دې کې بیا مسلمانانو ته پیدا میده نشته که دغه ځای کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دله شکست ورکړو نو دا ځای چې کوم دی دغه لار د دې نوم چې کوم دی نو دا بیا د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې کېښودل پکار خو به هر حال پاکستان وایي چې د امن جنډه د پاکستان چې کوم ځای جاز باندې پاکستان جنډه لګېدلي نو هغې ته څوک څه نه وایي نو چې زموږ دا جازونه دومره په اسانه باندې راتېرېږي نو بیا دا پټرول چې کوم دی دا 460 او 458 ته ولې ورسېدل بیګا د شپې شپې او ډیزل چې کوم دی هغه 520 ته څنګه ورسېدل چې ستا جازونه نه راځي ملک ته څه مسله هم نشته تا اول نه ویلو چې ما سره د یو میاشت پورې پټرول او دا هر څه موجود دي نو چې تا سره موجود دي نو بیا ولې ګرانې په عوامو باندې ټیک د جنگ خطه کې چې جنګي ګرانی راځي خو د هغې دپاره ولې تا ته مخکې نه پته نه وه مخنیوي ولا پکار و که نه پکار او ته وایې چې زمونږ جنډه د امن جنډه مونږ په خوشحالیږو پاکستان جنډه زمونږ دپاره قابل قدر ده مونږ په ټوله دنیا کې چې هغې ته عزت میلاویږي نو مونږ ته عزت میلاویږي خو دلته کې چې په عوامو باندې د هغې بوج راځي نو خو ستا هغه جازونه نه رارسي که نه دا بیا ته عوامو ته هسې وایې چې ستا جنډه د امن نښه ده نو پکار ده چې بیا ستا ټول جازونه دلته په صحیح سلامت راورسي او پوره راورسي او په ټایم راورسي چې ستا په عوامو باندې بوج رانشي نو دا رنگ په رنگ په دې قوم باندې دا قسمه قسم دا سیزونه د حکومت د طرف نه دا ظلمونه که مخکې په دې ظلمونه نه وی کړی نو بیا به ورسره خلکو منلی وه چې یاره دا د جنگ حالت دی نو د جنگ په حالت کې داسې کېږي او چونکې مخکې نه هسې بیسه په دې باندې ټکسون او یو څه بل څه هغه په دې قوم باندې او په دې غریبو خلکو باندې په غریبه طبقه باندې لګېدلي دي د دې د وجې نه دي که اوس رښتیا هم وي نو په دې باندې څوک اعتماد نه کوي څوک په اعتبار نه کوي د مخکې نه دي په دې عوامو باندې د بجلۍ د ګیس څومره حتی چې اوس د سولر یو یونټ چې دی نو هغه به تاله درکوي او ستا نه به د دې ګرین میټر چې دی 15 یونټ اخلي دا څونه ظلم دی څونه خرچې پې خلک وکړي ګرین میټر پې ته څونه ګران خرڅ کې او بیا د هغې پیدا هم هغه غریب ته ني ځکه چې 15 یونټه ته اخلي او ته یو یونټ ورکوې نو د دې خو هغه تر سره څه پیدا نه جوړېږي نو دا بس رنگ په رنگ په دې پاکستان باندې په دې خلکو باندې زمونږ اعمال به